امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حکمت ډک امام اعظم یوه ورځ مجلس کې ناست و، درسي حلقه کې یو څوک راغی، ورته ویل چې امامه یو چا د غیبت کوو. ویل څه ویل؟ ستا غیبت یې کوو، بد یادولي. ویل چې زما غیبت یې کوو؟ ویل هو. خادم ته غږ وکړ دلته راشه. په غوږ کې ورته وویل چې لاړ شه د خرما یو ښایسته سبد جوړ کړه، منظمه خرما پکې کېده او هغه سړي کور ته یې واروړه او ورته ووایه چې دا د امام ډالۍ ده تا ته. هغه کس حیران شو، هغه فکر وکړ چې امام ابو حنیفه به د ده خبره نه اورېدلي. ویل چې امام هغه سړي په بدو یادولي، ستا غیبت یې کوو. ویل چې زه پوه شوم چې زما غیبت یې کوو، خو په حقیقت کې هغه خپلې نیکۍ ماته راکړې. آیا زه ده ته دغه خرما ورونه لیږم؟ د خپلې نیکۍ ماته ډالۍ کړې، زه ورته خرما ډالۍ نه کړم. همدغه لار ده د شریعت، چې کله د یو څوک درته راځي غیبت درته کوي، نه یوازې دا چې عاجل اقدام پې مه کوه، منع یې مه، بلکې دغه کس ته وایه چې الله پاک دې هغه ته چې زما غیبت یې کړی او ما او تا ته بخښنه وکړي. کله چې څوک تاسې ته راځي او د یو چا غیبت درته کوي، یا درته وایي چې فلانی ستا غیبت کو، یا د چا په ابرو عزت باندې تیری کوي، خبرې کوي د خلکو په عزت باندې، یا بهتان تړي په خلکو باندې، یا په ټوله کې غیبت کوي، پوهېږي شرعي لارې څه ده؟ ته ورته وایه چې الله پاک دې هغه ته ما ته او تا ته بخښنه وکړي، الله پاک دې زموږ له ګناهونو تېر شي. انسانان خطاکار دي. یعنې کله چې تاسې د خلکو د ابرو عزت دفاع کوئ، الله تعالی به تاسې ته اجر درکړي. په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رد عن عرض اخیه رد الله النار عن وجهه یوم القیامه. څوک چې د یوه ورور یا د یوې خور له ابرو عزت دفاع وکړي، په قیامت کې به الله پاک د مخ له اور نه بچ کړي، له اور نه به یې رد کړي، یعنې اور به د ده له مخ نه لرې کړي شي. سبحان الله، څومره کوچني کار باندې الله پاک انسان ته څومره غټ اجر ورکوي.